لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ په سلګونو کسانو راته په مسنجر کې پیغامونه کړي او همدارنګه په سلګونه نور دوستانو انستګرام او ټیک ټاک کې هم راته پیغامونه استولي خو له بده مرغه ډیر دغه پیغامونه یا ټول دغه پیغامونه بې ځوابه پاتې شوي. له هر څه وړاندې غواړم دغه یو خبره واضح کړم، ستاسو هر پیغام، هره پوښتنه او هره مشوره راته ارزښت لري. که ستاسو پیغام ته مې ځواب نه وي ویلی، لامل یې دا نه دی چې ما ستاسو پیغام له پامه غورځولی یا ستاسې خبرې راته مهمې نه دي، بلکې حقیقت دا دی چې زه دلته ډیر فعاله نه اوسم. زه تر ډیره یوازې هغه واتساپ شمیره او ایمیل په منظم ډول څارم چې زما د فیسبوک او یوټیوب په پروفایلونو کې مې د اړیکې لپاره ذکر کړي او زموږ اکثره شاګردان یا زموږ ټول شاګردان هم د همدغه واتساپ او ایمیل له طریقه زموږ سره اړیکه نیسي او خپل ځوابونه پر وخت ترلاسه کوي. نو که غواړئ چې خپل پیغامونو ته پر وخت منظم ډول باندې ځواب ترلاسه کړئ، تر ټولو غوره او باوري لاره همدا واتساپ نمبر او ایمیل دی. هلته ستاسې پیغامونه به په منظم ډول ګورم او هڅه به کوم چې تر خپلې وسې پورې پر وخت ځواب کړم. او هغه ټولو قدرمنو دوستانو ته چې مسنجر، انستګرام او ټیک ټاک کې له ډېرې مودې راهیسې راته پیغامونه کړي، ستاسې له صبر، مینې او باور څخه د زړه له کومې مننه کوم او د ځواب د ځنډ له امله له تاسې ټولو څخه صمیمانه بښنه غواړم. اوس مې هوډ کړی چې پاتې پیغامونه هم تر خپلې وسې پورې یو په یو وګورم او ځواب یې کړم او له دې وروسته به هم هڅه کوم چې ستاسې اړیکې او پیغامونه نور داسې بې ځوابه پاتې نشي. نو که غواړئ په مستقیمه، اسانه او منظمه توګه له ما سره اړیکه ونیسئ، زما په فیسبوک او یوټیوب پروفایل کې ورکړل شوي واتساپ نمبر او ایمیل ته مو هرکلی وایم. له ټولو هغه دوستانو یو ځل بیا مننه کوم چې په دې موده کې راته لیکل، البته په دې موده کې راته لیکلي، انتظار یې کړی او خپل باور یې راسره ساتلی. ستاسې مینه، باور او ملاتړ زما لپاره ډیر ارزښت لري او زما لپاره نه ختمېدونکې انرژي ده. مننه، مینه او درناوی مې ومنئ.